مورنۍ ژبه هغه چې په کومه کې زه په انتهایی جذباتي صورتحال کې خپل احساسات او محسوسات او خپل جذبات نور انسانانو سره شریکولی شم، دغه مورنۍ ژبه. 21 فروری په دې ټوله نړۍ کې د مورنو ژبې د نړیوال ورځ په حیثیت باندې منځلي کیږي. سوال دا پیدا کیږي چې دا 21 فروری ولې وټاکله؟ په 21 فروری کال 1952 کې چې کله مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان یعنی موجوده بنگلاديش زمونږ حصہ وا، نو طالب علمان په ډاکا یونیورسيټي کې احتجاج کړو چې اردو سره سره دی زمونږ ژبه بنگالي هم د ملک کامی ژبه وګرځول شي. هغه وخت کې هغه زورور د طاقت استعمال وکړو او په هغه کې طالب علمان شهیدان شو. نو چونکې دا د ژبې لپاره شهیدان شوي وو، لہذا نړیوالې جرګې کومې ته چې موږ اقوام متحده وایو هغې دا فیصله وکړه چې 21 فروری به په ټوله نړۍ کې موږ د مورنو ژبو ورځ نمانځو. دا خو یو طرف ته دغه شهیدانو ته چې کوم دی نه خراج تحسین دی چا چې د ژبې لپاره قرباني ورکړې ده. او لالا چې څنګه خبره وکړه چې بھائی دا قرآن حکیم حکم دی، نو قرآن حکیم کې په سورة ابراهیم کې الله رب العزت فرمایي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. الله رب العزت فرمایي چې ما هر قوم ته پیغمبر په خپل مورنۍ ژبه کې لېږلی دی. پیغمبر چونکې استازي او د پیغمبر کار خلق د تیارونو رڼا ته راوستلي، د پیغمبر کار غورځېدلي خلق راوچتولي، او د پیغمبر کار خلق د ناکامونو کامیابۍ طرف ته راوستلي. لہذا د هغې دپاره د مورنۍ ژبې استعمال دا الله رب العزت په خپل کتاب کې ویلي دي. څنګه چې سلیم لالا خبره وکړه چې د قوم ژبه عربي و، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عربي وي او مذهبي کتابونه په عربی کې چې خلک پوه شي. لہذا مورنۍ ژبه انتهایی اهم ده او انتهایی ضروري ده. تاسو ته دا پته وي چې دې ټیم کې په ټوله نړۍ کې د 2000 د پاسه ژبې ویل کېږي. ما یو کتاب کې کتل چې دې ټیم کې په ټوله نړۍ کې 2150 ژبې ویل کېږي. دا بعضې کتابونه کې لیکلي چې پاکستان کې 1.5 ژبې ویل کېږي. په دې تحقیقونه شوي او دا ثابته شوې چې دا غلط فکر دی، دا غلطي انسیري، دا غلط عادت شمار دي. زمونږ په دې وطن کې 2 ژبې ویل کېږي. په دې 2 ژبو کې پښتو ژبه چې کومه ده دا صرف د یو لږو خلکو ژبه نه ده، د 10 کروڑو خلکو ژبه ده او دا بین الاقوامي ژبه ده. ځکه چې د یو ملک زمونږ د ګاونډي هیواد دا د هغې چې کوم دی سرکاري ژبه ده او دا په دنیا کې په 33 نمبر باندې را، یعنی مونږ تر ژبو عدد شمار راوالو نه دا په 33 نمبر باندې را. نو دا یو ډیر یعنی او په دنیا کې چې کله مونږ د ژبو خبرې کوو، پښتو صرف د الفاظ نوم نه دی چې مونږ به په هغې کې خبرې کوو، بلکې دا د یو نظام نوم دی. او چې کله پښتو یو نظام تراشي، غیرت تراشي، د کمزوري ملګرتیا تراشي، د ظالم خلاف ودرېدو تراشي، نو بیا د دې پښتو نه پښتونولي جوړه شي، بیا د دې پښتو نه پښتونولي جوړه شي. او د حمزه بابا یو شعر دی، حمزه بابا وایي چې حیوانات که په خبرو پوهېدلې، حیوانات که په خبرو پوهېدلې، ازمري به په پښتو ژبه ګویاو. نو پښتو د دې په 1937 کې چې کله دلته د ازادۍ نه مخکې د خدایي خدمتګار حکومت جوړ شوی و، نو هغې دا ژبه لازمي کړې وه. په سکولونو کې دا په ابتدایي تعلیم کې دا لازمي وه. زمونږ په آئین کې د آرټیکل نمبر 7 نواله د 28 پورې 2 بنیادی حقوق منشن دي. په هغه کې یو حق دام دی چې ابتدایي تعلیم به په مورنۍ ژبو کې، خو دا صرف او صرف د پاکستان آئین نه ویلي، دا نړیوالې جرګې په انساني حقوقو کې ویلي دي. د اقوام متحده په اعلامیه کې هم دا شته چې ابتدایي تعلیم به په مورنو ژبو کې. مورنۍ ژبه صحیح، مورنۍ ژبه هغه ژبه چې په کومه کې مونږ خوب وینو، مورنۍ ژبه هغه چې په کومه کې زه په انتهایی جذباتي صورتحال کې خپل احساسات او محسوسات او خپل جذبات نور انسانانو سره شریکولی شم، دغه مورنۍ ژبه. خبرې خو ډېرې دي، خو چونکې زمونږ د ډېر لرې لرې نه مېلمانه راغلي دي، نو خپله خبره به د حمزه بابا په دې یو څو شعرونو باندې ختم کړم چې حمزه سفر که د حجاز وي نو هم پښتو کې 3 باباګان دي بس، خوشحال بابا، عبدالرحمن بابا او حمزه بابا. نو حمزه بابا وایي چې حمزه سفر که د حجاز وي نو هم زه د پښتون د قافلو سره ځم، بیا به بهار شي د پښتو په ژبه ګني خالق له به ګیلو سره ځم، او وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم. والسلام.